ما از امریکایی آمدن که در افغانستان آمد، افغانستان را گرفتن، اما تا امروز ما خاطره خوشی نیکی نداشته بودیم از ما. آمد در روزگارهای مردم یک لقمه نانی که شام داده بود، پس را گرفت از دیگر مردم. اما خیانت امریکا نابخشودنی است. در افغانستان آمد، کدام تاریخی جای جور نکرد، ذخایر ما را که بردن گرفته، به غارت بردن، ما را تباه در به در بیروز و بیروزگار ساختن را امریکا کرد. امروز امارات اسلامی که آمده مردم افغانستان میگه الان امارات کرده باشه، کار امارات نکرده. این تاسیس 20 ساله امریکاست که مقابل ما جفا کرده. از افغانستان رفت، خارج شد، گرفته فهمید جمع کرد، خودش برد، ذخایر ارزی افغانستان هم برد و در اونجا مسدود کرده. زیادتر از این که جفا نمیشه باقی ملت مردم افغانستان که امریکا انجام دادن. ما آمدن امریکا را فهمیدیم به نفع مردم افغانستان است، نه به نفع من، نه به ملت مردم افغانستان. چون که یک دفعه امتحان خود امریکا برای ما داده و این کل جهان هم میفهمه که امریکا به مقابل ما چی کاری کرد، چرا رفت از اینجا. فهمیدین شرمسار هم تو که رفت دیگه آمدن زرا ما قبولدار نیستیم نبیه دیگه. خیال است و محال است و جنون. اونو مردمایی که رفتن اون شرکای امریکا بود، امریکا و را گرفته آورده بود، امریکا پس گرفته برد دیگه. دیگه کلا منفعتی برای ما نداره که مردم ها که بیاید پس دوباره داخل افغانستان به. بله درست است، کمیسیونی جور شده، کمیسیونی فهمید امارات اسلامی دعوت بکنه به مقابل امارات اسلامی بشه و کار کنن، فهمید افغانستان آباد بکنن. از راه جنگ نی، از راه صلح بیز. حکومت فعلی تشکیل داره، زور داره، بازو داره، عزت داره. امریکا دیگه که بیا ناکام است. دیگه آمدن امریکا در افغانستان امر محاله. هیچ خاطره خوش ندارم از تنهای امریکایی‌ها. دشمن دینی ماست، او دین پایمال کرد، ضد اسلام است. اسلام اگر توبت کرد ما رو به وقتی کشوند، سگ باره گریخ رفت دیگه. او دشمن دینه، او دشمن دین چی خاطره خوشی داریم ما؟ ایتا خاطره دارم، یک گشنم هستی، برادریم هستی، وطنداریم هستی، دیگه کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله ما و شما شریک ما ایت خاطره خوش داره. ما چی خاطره خوش داره؟ ای کفر آدم خاطره خوش داره، ای دشمن دین در کنار اسلام، در کنار امارت اسلامی. ما از پدر مسلمان هستیم الحمدلله، ای بابا و اجداد مسلمان هستیم. دیگه ما در پلی کفر ایستاد میشیم. جایی که مسلمان باشه آدم در پلی کفر ایستاد میشه. ما 54 ساله است یک سری تنخواه نگرفتیم حکومت. شغلی آزاد کردیم، کاروباری خود ما نکردیم. اگر پیدا نشد شکر خدا را کردیم، نون آب خوردیم و شکر خدا را کردیم. الحمدلله اسلامی نظام راغلی، خاطره خدا سي خاطره وي چې هغه الله پاک ټول مسلمانانو ولیدل. یا خاطره په مسلمانانو باندې ډیر ظلمونه کېدل، اور پرې بالو، او حتی دا غټ انسانان خو څنګه چې دا ماشومان هم خوبونه نشول کولی، ټوله شپه به تیارې وي، چاپې به وي، د حد نه زیات ظلمونه کېدل، بمونه به اچول کېدل، یعنې د وحشت سره زندگی وه. خو الحمدلله د الله نصرت و الله پاک ډېر غټ فضل په موږ وکړه چې هغه ظلمونه الله پاک په خپل قدرت باندې د دې ملک نه ورک کړل. او اوس هم خپل خدای ته دغه یو سوال کوو چې دغه قحمتیګانې دي، دا بیکاریګانې، انشاءالله دا نظام به هم جوړ شي. او شکر الحمدلله اسلامي نظام راغلی، موږ ډېر خوښ یو او الله دې دا نظام همداسې قایم و دایم ولري. او هغه خلک چې دلته په دې ملک کې ظلمونه کول، د دې مسلمانانو وینې څکلې، دا مسلمانانو ترې ژوند نشو کولی، خدای پاک ورک کړه، الله دې بیا دې ملک ته نه راولي. خپل دغه خاوره یې خرڅوله، خپل ورونه یې خرڅوله، خپل ورونه یې سودا کول په کفارو باندې. یعنې که درته هم د ځمکې او اسمان نور جړله، تر اوسه پورې هغه مسلمانان د دیوالونو لاندې، ماشومان تر دیوالونو، که د قسم وخورم حدیث نه کوم چې تر اوسه د شهیدانو غوښې په دې ملک کې ټوټې او مسلمانانو غوښې تیتې دي. داسې خلک شته چې خپل کور باندې ویجاړ شوی، بم یې پرې اچولی، تر ننه پورې خپل دیوال لاندې دي او څوک یې نشته. او داسې حالات راغی چې د هغه د کافرو ملګري وو دلته مسلمانان یې خرڅول، او هغوی چې بیا تښتېدل په دې هم دی ونه شرمېدل، د هغوی په تیارو باندې نښتل. او په دې دنیا خدای پاک ورته د مسلمان او د کفر هغه دوی ته وښوده چې دوی خپله د کفارو صف کې ودرېدل. ایا موږ چې دې ملک کې پاتې شولو، موږ د ولږې مړه شولو؟ ګوره دا ملک د مور و پلار حیثیت لري. ګوره په دې ملک باندې باید سړی غیرت وکړي، دا د اسلام یو خاوره ده.